ویډیوګانې ان کوي بس کوي دا تصویرونه ویډیوګانې ان کوي ویډیوګانې ان کوي بس خاموش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اوریدونکو ته سلامونه خدای مو روغ جوړ پښتون ژغورنې غورځنګ چې د ظلم جبر پښتونخوا وطن باندې هغه تاریخي ظلم چې په تیر ټول تاریخ یې وشرموه دومره ظلم ورسره وشو د هغې په مخالفت کې ولاړ دغه ځوانان دا ټول قام دا پیغلې چې د خپلې خاورې د خپل وطن په خاطر یې تر اوسه پورې قربانۍ ورکړي دي تر ټولو اول د پښتون ژغورنې غورځنګ چې څومره شهیدان دي لکه هغه د واڼه شهیدان بیا ارمان دوني بیا شهید عارف او بیا د خړکمر شهیدان د ټول قام لخوا د دوی روحونو ته د دوی پاکې وینې ته او د دوی پاک شهادت ته سلام او چمن شهیدان څومره هم د پښتونخوا وطن شهیدان دي د دې خاورې سپینګیري دي د دغې خاورې وطن ځوانان و پیغلې وو چې په دې خاوره په جبر سره شهیدان شول هغو ټولو روحونو ته سلام د دغې قام اتلان چې په تیر تاریخ کې د تاریخ ډېرې لوړې او ډېرې روغې او ډېرې جګې د وطن ته فتح راوړي دي هغه زموږ ټول چې څومره دي هغو ټولو ته د دغې تحریک لخوا د دوی روحونو ته د دوی جدوجهد ته د دوی په دې خاوره رښتوني ژوند ته سلام پښتون ژغورنې غورځنګ چې د ډېر وخت نه د دغې ظلم جبر خلاف روان دی د خپل تیر تاریخ د پلارونو نیکونو د هغې زوتوي او په خپله خاوره ظلم جبر نه مني هغه د مختلفو مراحلو نه تېرېده یو خوا په دوی جبر او ظلم روان و بل خوا د دوی تنظیمي کارونه هم و بار بار د دغې قام د دغې ځوانانو د دغې مشرانو د دغې پیغلو چې کوم زموږ د تحریک سره تړون لري د هغې دا غوښتنه وه چې دا تحریک دې خپل څه داسې یو خبره داسې یو تګلاره ولري چې په هغې باندې کله موږ ځو هغه تګلاره مکمله وي او هغه تګلاره موږ ته یو رهنمایي راکوي چې کوم کار کول دي کوم کار نه دي کول چې هغه د آیین اغراض و مقاصد په نامه باندې یادیږي هغه نن چې څومره هم د پی ټي ایم مرکزي خلک دي هغو په متفقه طور باندې منظور که او دا یې ومنه چې زموږ به دغه تګلاره وي دغه تګلاره دغه آیین دا به ډېر زر زموږ ضلعو تنظیمونو ته او نورو ته په سافټ کې هم او په هارډ کاپي کې ورسیږي د دغې راتلونکی چې څومره هم زموږ تنظیم جوړیږي زموږ دلته جوړښت جوړیږي هغه به د هغې تګلارې مطابق وي موږ به خپل راتلونکی کار چې په دې تګلاره کې کوم موږ په اتفاق سره جوړ کړی دی هغې مطابق کوو خدای دې تاسو ټول خوشحال لري خدای دې تاسو ټول آباد لري مننه پښتون تحفظ مومنټ زنده‌باد پښتون تحفظ مومنټ زنده‌باد ضلع صوابې په پی ټي ایم په میلمستیا کې د تنظیم چې کوم غونډه وه آیني غونډه وه دا وشوله دا فیصله وشوله خدای دې دا خاوره هم آباده لري خدای دې ټوله پښتونخوا وطن ښکلی آباد لري خدای دې زموږ په لاسونو جوړ کړي ښکلی کړي نر پښتون بهادر پښتون